بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو قدرمنو محترمو مسلمانانو، الله سبحانه وتعالى په قرآن عظیم الشان کې فرمای وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، بل ځکه فرمای كعرض السماء والأرض. ای مسلمانانو، تاسو عجله وکړئ، سرعت وکړئ د هغه جنت لوري ته چې د هغې لویوالی د آسمانونو او ځمکې برابر دی. د ټولو آسمانونو او د ځمکې برابر لوی جنت دی. د دغه جنت د حصول دپاره تاسو کوشش وکړئ، عجله وکړئ. ځکه بل آیت کې الله عز وجل فرمایي فاستبقوا الخیرات، تاسو د خیر په کارونو کې، د ایمان په کارونو کې یو بل سره سبقت وکړئ، د عجلې څخه کار واخلئ. دغه جنت چې د هغې لویوالی، د هغې بر د آسمانونو او ځمکې څخه لوی دی، دا جنت د چا دپاره جوړ شوی؟ الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې فرمای اعدت للمتقین، دغه جنت آماده شوی دی، تیار شوی دی د متقیانو دپاره، پرهیزګارانو دپاره. بیا خپل الله سبحانه وتعالی دغه متقیان مونږ او تاسو ته معرفي کوي. متقی څوک دی؟ متقی انسان، تقوادار انسان څوک دی؟ نو د قرآن کریم په ابتدا کې سوره بقره کې الله عز وجل فرمای هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د متقیانو او پرهیزګارانو درې صفات الله عز وجل ذکر کوي. اول دا دی چې یؤمنون بالغیب، دوی په غیب باندې ایمان لري، په الله ایمان لري، په ملائکو ایمان لري، په جنت او دوزخ ایمان لري، د مرګ څخه وروسته په دوباره ژوندون باندې ایمان لري، په حساب او کتاب او آخرت ایمان لري. دغه ټول په غیب کې شامل دي، یعنی دوی ایمان لري، مؤمنان دي. دوهم د ایمان نه وروسته ویقیمون الصلاه، دوی د مانځه پابندي کوي. هغه لمونځ چې په دوی باندې فرض شوی دی 15 وخته په شبه روز کې، په دغه مونځ باندې دوی پابندي کوي، د مانځه اقامت کوي. اقامت څه ته وایي؟ یو ادا ده، یو اقامت دی. ادا خدا ده چې انسان لمونځ کوي، که فکر د دکان کې دی او که کاروبار کې دی او که تجارت کې دی، خو مونځ دی او که ځان د خلاص کې، دا ادا شو، مونځ مو ادا که. زمونږ او تاسو د اکثر لمونځونه ادا دي، الله دې قبول کړي. اقامت دې ته وایي چې ته مونځ کوې په کامل خشوع سره، خضوع سره، شرایط، ارکان، آداب، ټول هر شی دې برابر کړي دي. زړه دې الله سره دی، حضور دې الله سره دی، اخلاص، تقوا، هر شی موجود دی. دغه اقامه ده. مونږ او تاسو نه اقامه غوښتل شوې ویقیمون الصلاه. ځکه نورو ځایونو کې قرآن کې الله عز وجل هم دا فرمایي واقیموا الصلاه واتوا الزکاه، واقیموا الصلاه واتوا الزکاه، قائم کړئ مونځونه، یعنی په کامله توګه باندې لمونځ وکړئ. نو دغه لومړنۍ غوښتنه چې الله عز وجل د انسان څخه د ایمان څخه وروسته کوي، هغه د لمانځه پابندي ده. او الله عز وجل په قرآن عظیم الشان کې بل ځای کې هم فرمای ان الصلاه كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، لمونځ پر مؤمنانو باندې فرض شوی دی، پر مؤمنانو نوشته شوی دی، کتابا موقوتا، په مختلفو اوقاتو کې، سهار، ماسپښین، مازدیګر، ماښام، ماخوستن، د هر منځه وخت معلوم دی، نیټه معلومه ده، تعداد د رکعتونو معلوم ده د احادیثو په رڼا کې. نو په هر وخت کې په مؤمنانو لمونځ فرض دی، په دغه وخت کې باید لمونځ ادا کړي.
همدارنګه الله عز وجل مونږ او تاسو ته په قدسی حدیث کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله عز وجل څخه روایت کوي فرمای ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه زما بنده ما ته نږدېوالی نه حاصلوي په هیڅ شي سره غیر د هغه نه چې ما په هغه فرض کړی دی. یعنی الله عز وجل ته انسان د فرایضو په ادا سره چې په رأس د هغې کې لمونځ دی انسان دومره نږدې کېږي چې د الله خوښېږي. الله خپل بنده سره محبت کوي، الله تا سره محبت پیدا کوي. نو په رأس د دغه فرایضو کې چې الله فرض کړی په موږ او تاسو باندې هغه لمونځ دی. د لمانځه د اجر او فضیلت په اړه باندې مسلمانانو که موږ او تاسو د هغې نه خبر شو هیڅ وخت به مونځ پرې نه ږدو، هیڅ وخت به مونځ کې سستي او تنبلي ونه کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه انسان چې په خپل کور کې لمونځ وکړي او بخې خپل کور کې اودس وکړي او دی د کور څخه حرکت کوي مسجد ته راځي او دی بل هیڅ نیت نه لري، فقط نیت هم دا دی چې زه مسجد ته ځم لمونځ کوم، دی چې د کور څخه هر قدم پورته کوي الله عز وجل دته یوه درجه پورته کوي او هر دوهم قدم چې ږدي یو ګناه ورته الله عز وجل عفو کوي. نو اوس که د چا کور په نریوارن کې دی، د چا کور په کرمبن کې دی، د چا کور په ډنډینان کې دی، د چا یو ځای کې دی بل ځای کې د خپل د قدمونو او د ټایر د موټر دا ټایرونه شمېري چې څومره حرکت تا کړی، څومره میله یا څومره فوټه تا حرکت کړی، هر یو فوټ هر یو قدم یو درجه پورته کېدل دي او یو ګناه عفو کېدل دي. دا خو د منځه نه مخکې اجر دی، دا چې بیا ته مونځ کوې څومره اجر الله عز وجل درکوي هغې باندې یوازې الله عز وجل پوهېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه کرامو ته مثال ورکو، ویل که چیرې د یو انسان د کور مخې ته یو سیند وي، نهر دی، دریا ده، او دغه انسان په دې نهر کې 15 وخته غسل کوي، آبازي کوي، آیا د دې انسان په بدن کې به خیره پاتې شي؟ صحابه ویل یا رسول الله نه پاتې کېږي، ځکه 15 وارې چې یو انسان غسل کوي د ده به څه خیره بدن کې پاتې شي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل همدا د 15 وخته لمونځ کولو مثال دی. هغه څوک چې 15 وخته لمونځ کوي د ده په بدن کې هیڅ ګناه نه پاتې کېږي، ټول ګناهونه ورته الله عفو کوي. بل مثال ژوندی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خزان په موسم کې صحابه کرام ورسره دي، داسې وخت دی چې د ونو پاڼې وچې شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ونې یو څانګه ونیوله، هغه ته د ټکان ورکړه، دا ټولې پاڼې وغورځېدلې. بیا صحابه کرامو ته وفرمیل چې دغه څانګه کې تاسو کومه پاڼه ګورئ؟ ویل نه یا رسول الله ټول ولوېدلې. ویل دا د انسان د مانځه مثال دی، څوک چې لمونځ باندې پابندي کوي الله عز وجل دغه ګناهونه داسې ساقطوي، داسې د منځه وړي لکه د ونې دا پاڼې چې وغورځېدلې، ټول ګناهونه عفو کوي الله عز وجل. د سهار مانځه په اړه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا يطلبنك الله من ذمته بشيء او كما قال عليه السلام. هغه څوک چې د سهار لمونځ کوي دی د الله په ذمه کې دی، د الله په حفاظت کې دی تر ماښامه پورې، تر سبا سهاره پورې. نو ای بنده مؤمنه ته د الله ذمه د الله حفاظت په هیڅ دنیا باندې په هیڅ قیمت د لاسه مه ورکوه. مګر مونږ او تاسو ټولنه کې ګورو ډېر تعداد انسانان د سهار په مانځه کې غفلت کوي، ویده وي، یا د سهار مونځونه اکثرو نه پاتې دي. دغه نقطې ته د دوی توجه نه ده، ځکه که چیرې یو انسان د سهار لمونځ نه کوي دی بیا د الله په ذمه کې نه دی، د الله په حفاظت کې نه دی. که شیطان هر کار ورباندې وکړي کوي، دی که هره ګناه کوي ملامتیا په ده باندې ده، ځکه دی د الله په ذمه کې نه دی، دی د شیطان لاره تعقیبوي. اما هغه څوک چې د سهار لمونځ پابندي کوي په جماعت سره الله د دې حفاظت کوي. تاسو دا تجربه به کړې وي الحمدلله چې په هغه ورځ کې انسان همیشه ځان ته متوجه وي، همیشه طاعت ته متوجه وي، الله ته متوجه وي، خپل دین او ایمان ته متوجه دی، ځکه د الله عز وجل په حفاظت کې دی. مګر مسلمانانو مونږ او تاسو یو تعداد انسانان ګورو چې دوی به لمونځونه هم نه کوي، د الله طاعت به هم نه کوي، ایمان به هم یو قسم متزلزل او مشکوک به وي، مګر دی به بیا هم خوشحاله وي چې ما ته خو هېڅ مشکل او مصیبت نه پیښېږي. نو دا حدیث څرنګه الله وایي زما په حفاظت کې او ما ته هېڅ مشکل نه پیدا کېږي. دغسې انسان دی پوه شي چې دی په استدراج کې دی. استدراج قرآن کې الله ذکر کوي سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. کله کله یو انسان ته زه نعمتونه ورکوم، صحت ورته ورکوم، عقل ورته ورکوم، تمام امکانات ورته میسر کوم، بیا هم دی زما طاعت نه کوي، زما لاره پرېږدي، نافرماني کوي. دغه انسان دی پوه شي چې دی په استدراج کې دی. استدراج په دې معنی چې الله هر څومره نعمت درته زیاتوي ته نور هم درجه په درجه ګمراهۍ طرف ته ځې. نو ته پوه شه چې تا د الله لاره پرېښودلې، د شیطان په لاره روانې. نو الله عز وجل فرمایي چې واملی لهم ان کیدی متین، زه مهلت ورکوم بیا یو دم انسان رانیسم.
نو که یو ځل نعوذ بالله الله بیا انسان ونیسي بیا خلاصی نشته، بیا تاسو د الله د عذاب څخه نشي خلاصولی. که دغه عذاب په دنیا کې وي او که په آخرت کې وي، یا هم په دنیا او هم په آخرت کې وي. الله دې موږ تاسو وساتي د دې حالت څخه. د قیامت په ورځ مؤمنانو په دوزخ کې چې کله انسانان دوزخ ته وغورځول شي، دا د قرآن عظیم شان آیت دی. دوی نه به پوښتنه وشي د توبیخ په اساس باندې، ورته به وویلی شي چې ما سلککم فی سقر، دغه جهنم ته تاسو کوم عمل راوستلی یاستئ؟ کوم عمل ستاسو د جهنم د دوزخ سبب شو چې تاسو نن په دې اور کې سوځېږئ؟ دوی به ورته جواب کې څه وایي؟ لم نکو من المصلین، موږ په دنیا کې مونځ نه کوو. ولم نکو نطعم المسکین، موږ د مسکینانو مرسته نه کوله. وکنا نخوض مع الخائضین، موږ خلکو سره ماغه د دنیا خبرې کولې، له و لعب کې مشغول وو. موږ تاسو کله کله ګورو جنازې په سر باندې هلته د جنازې لمونځ ادا کېږي، یو تدن خپله مستۍ کې افتر یم هلته، حد اقل ته د قبر په سر ولاړې، جنازه کې ولاړې، قبرستان کې ولاړې، امام درته د قرآن او د حدیث آیاتونه وایي، حد اقل یو 15 دقیقې خو غوږ ونیسه. مګر دغه انسان الله تعالی هماغه د قبر په سر ملا ورته ماته کړې ده، دغه 15 دقیقو دپاره دی وخت نشي ورکولی. وکنا نخوض مع الخائضین، مونږ خلکو سره ماغه بېهوده خبرې کولې. یو سړی به راځي تا ته به وایي چې ولا آخرت نشته، عذاب نشته، څوک د قبر نه بیرته راغلی، عذاب چېرته ده، فلان چېرته دی. دا هماغه تقلیدي خبرې چې پخواني کفار هم کولې، اوس هم کوي. مونږ او تاسو اوس 21مې پېړۍ کې اوسېږي، خو هماغه جهالت چې په 1500 کاله مخکې و، نن بیا هماغه جهالت موجود دی، خو نن په ماډرن شکل باندې دی. نن ماډرن جاهل لرو، هغه وخت موږ لږ ساده جاهل درلوده. فرق په دې کې نشته، عین جمله، عین عقیده، عین الفاظ، عین کاروبار، خو په بل الفاظو سره لباس یې بدل شوی دی، خو هماغه جاهل دی. ځان به تا ته مسلمان ښکاره کوي، مسجد ته به راځي، دلته به ودرېږي، مونځ به نه کوي. نو دغسې مسلمان نه بیا انسان څه توقع وکړي. ځکه الله عز وجل چې فرمایي ما سلککم فی سقر، تاسو کوم شي جهنم ته اچولی یاستئ؟ نو دی به وایي چې لم نکو من المصلین، موږ مونځ نه کوو. نور شیان دوی نه یادوي چې موږ دا کول دا کول، مونځ به نه کوو، مسکینانو سره مو مرسته نه کوله، بېهوده خبرې مو کولې، بې ایماني خبرې مو کولې. اوس موږ او تاسو په همدې خپله ټولنه کې داسې کسان هم لرو چې په دنیوي مسایلو کې ورسره کښېنې، ته به فکر کوې چې د ده نه پوخ او عاقل انسان نشته. مګر کله چې ایماني خبرو کې در سره خبرې کوي، بیا د نه ګډ کمونست او ګډ کافر د ده نه بل نشته. خپله خو به ایمان نه لري، نور ځوانان هم د ایمان څخه لرې کوي. بې ایمانۍ ته به خلک دعوتوي، جومات کې به هم ناست وي، مانځه صف ته به هم درته راځي، مونځ به هم نه کوي، د بې ایمانۍ خبرې به هم درته کوي، او ښه په جرأت او په شجاعت سره به تا ته ګوري هم. حیا الوتلی ده د انسانانو د ځمکې څخه. ځکه هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ای انسان، هر کله چې حیا دې د لاسه ورکړه، بیا هر کار چې کوي وکړه. چې انسان حیا ونه لري، دا بیا عمر پر ارتباط نه لري چې دا سپینګری ده یا دا ځوان ده یا هلک ده یا کشر ده یا مشر دی. چې حیا دې د لاسه ورکړه، بیا هر کار کولی شي، هر کار تا ته اسانه دی. دلته به خلک لمونځ کوي، دی به دلته ولاړ وي سګرټ بس کي، حیا نشته. دلته به خلک لمونځ کوي، دی به شاته خبرې کوي، مسخرې به کوي، د خلکو منځونه به خرابوي، فاسدوي، حیا نشته. ځکه هماغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مصداق دی چې حیا دې د لاسه ورکړه، بیا هر کار کولی شي. نو بل حدیث شریف کې رسول الله، بل آیت کې الله عز وجل فرمای یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. کله چې د قیامت په ورځ حساب او کتاب پیل شي، د قیامت په ورځ هغه شدت او هغه ویره، هر شی په خپل ځای شي، انسانان به داسې حالت ته ورسېږي چې په ګوډو به کیني، په زنګنو به کیني، ودرېدلی به نه شي. نو چې کله هغه د عذاب شدت راښکاره شي، جهنم خلک وګوري، نو دلته به ځینې جهنمیان بیا سجده کولو ته الله دعوتوي چې راځه سجده وکړه، مونځ وکړه. فلا یستطیعون، بیا به لمونځ نشي کولی. الله عز وجل به د نور عذاب زیاتوالي دپاره، د دوی د اهانت او ذلیلولو دپاره ورته وایي راځه لمونځ وکړه، بیا به دی نشي کولی. توانمندي به نه لري، امکانات به نه لري. ځکه هم الله فرمایي وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. په دنیا کې به دوی منځه ته دعوتېدل په داسې حال کې چې دی سالم و، عذر یې نه درلوده، صحت یې درلوده، توانمندي درلودله، هر شي دپاره دی مناسب و، مګر مونځ یې نه کوو، سالم انسان و، مونځ یې نه کوو. لکه اوس چې موږ او تاسو جومات کې ګورو، دغه ځای کې به ولاړ وي، دلته به خلک لمونځ کوي، دی به لمونځ نه کوي. ولې لمونځ نه کوي؟ والله زه اودس نه لرم. خو دغلته تاسو وښجه، که تشناب ته ضرورت لري تشناب شته، که جنابت لري دغلته غسلخانه شته، که اودس نه لري دلته د اوداسه بندوبست شته. هیڅ عذر تا ته نه دی پاتې. ته کوم داسې عذر لري چې هغه تا د منځه څخه پاتې کوي؟ مونځ مسلمانانو دا خبره ما مخکې هم کړې، یوازینی هغه عمل دی چې په هیڅ حالت کې نه ساکتېږي. په ولاړې مونځ نشي کولی، کېنه مونځ وکړه. په ناستې نشي کولی، په اشاره باندې مونځ وکړه. یعنې حتی د ورځو په اشاره باندې لمونځ کول جواز لري. یعنې هیڅ حالت کې مونځ تانه نه ساکتېږي.
نور احکام خپل شرایط لري مګر مونږ سکوت نه لري مګر دا چې انسان روغ جوړ دی سالم دی صحتمند دی هیڅ عذر نه لري بیا هم مونږ نه کوي نو دا انسان د خپل ایمان باندې وریږي او د الله نه وریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فرق ما بین الكفر والشرك ترک الصلاه او کما قال علیه السلام د انسان او د کفر او د شرک په منځ کې د لمونځ پرېښودل دي هغه څوک چې قصدن لمونځ پرېږدي د مانځه وخت راغی تا سره هیڅ عذر نشته او ته قصدن لمونځ نه کوې ته کافر شو د پیغمبر په حکم باندې زما حکم نه دی زه پوهېږم چې منځونه وروسته به هر سړی همدا خبره زمزمه کوي والله امام صاحب کافر ویلی امام صاحب د ملبورن خلکو کافر ویلی ما چاته کافر نه دی ویلی د الله رسول درته کافر وایي که ته مونځ نه کوې قصدن نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د انسان او د کفر او د شرک په منځ کې د مانځه پرېښودل دي که تا قصدن مونځ پرېښوده کافر شوي دوباره کلمه وایه دوباره امنت بالله وایه په الله ایمان راوړه استغفار وکړه که د پیغمبر یو حدیث په فیسبوک کې لیکي بیا به 50 نفر درته میسیج کوي والله امام صاحب دا خبره افراط دی او دا خبره سختي ده او دې کې اصولګرایي ده او دې کې فلان ده او دې کې فلان دی ځوانان متنفر کېږي او دا کېږي نو ځوان چې مونځ نه کوي هغه سپین ږیری چې مونځ نه کوي د الله لعنت دی په داسې باندې موږ څه وکړو چې د پیغمبر حدیث ته غاړه نه ایږدي د قرآن آیت ته غاړه نه ایږدي خپل ایمان ته فکر نه کوي نو موږ څه ورسره وکړو ما خو فقط د پیغمبر حدیث نه مشته کړی ما خو د قرآن آیت ترجمه کړی خپل ځان نه خو مې فتوا نه ده ورکړې نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر هغه انسان چې قصدن لمونځ پرېږدي دی کافر شو په قصدن لمونځ پرېښودلو کې د ټولو مذاهبو اتفاق ده چې انسان کافر کېږي فقط هغه انسان چې د تنبلۍ نه او تکاسل په سبب باندې لمونځ نه کوي دا د لمونځ کوم او دا د لمونځ کوم او دا د لمونځ کوم مثلا لمونځ د مانځه وخت نه وته دغه انسان په اړه باندې امام احمد امام شافعي امام مالک ټول وایي چې دا کافر دی فقط امام ابو حنیفه رحمه الله وایي چې دا اکبر الکبائر ده کبیره ترینه ګناه ده د توبه وباسي فقط د تکاسل او تنبلۍ په سبب باندې چې ایمان لري خدا د کوم دا د کوم دا د کوم مونځ نه پاتې شو اما هغه څوک چې قصدن درته ګوري په مسجد کې به ولاړ وي ټول امکانات ورته میسر دي نو د دغسې انسان په کفر کې شک نشته دا زما فتوا نه ده دا د الله د رسول حکم دی په همدغه اساس باندې مسلمانانو موږ او تاسو ته د الله عز وجل توفیق راکړي چې د خپل نفسونو محاسبه وکړو خپل ایمان ته دوباره متوجه شو او همغه اوامر چې الله او رسول صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو څخه غواړي د هغې پابندي اختیار کړو وصلی الله علی سیدنا محمد وبارک